ګوره دا محبت نه دی که د هر څه دی، که د ښځې د خاوند دی، که د بل چا، که د هر چا دی. دا محبت الله جل شانه په یو څو خبرو سره مشروط کړی دی. مشروط کړی مطلب دا دی چې یو څو کارونه به کې، نو هله به یو سړی ستا سره محبت کوي، هله به یو سړی ستا سره مینه محبت کوي. یوه ښځه به هله ستا سره مینه محبت کوي چې ته دغه یو څو کارونه وکړي. د هغې دپاره بیا هوښیارانو کم خلک چې ځان ته پوهان وایي هغو دا شرطونه لګولي. یوه تقاضه محبت ستا نه دا کوي چې هلکه د محبوب په کومه خبره کې خوشحالي ده هغه کار به کې، په کومه خبره باندې محبوب خوشحالېږي هغه خبره به ورته کې، په کوم کار باندې هغه خوشحالېږي هغه کار به ورسره کې. د یو بل خیال به ساتئ، د یو بل ادب او احترام به کوئ، د یو بل حقوق به پوره کوئ، د یو بل د هر قسمه حقوق خیال به ساتئ، یو بل سره به ښه ګپ شپ لګوئ، د مینې محبت خبرې به کوئ. پس د هغې به ستاسو د یو بل سره مینه محبت برابري. بیا په ملایانو پسې نه ګرځئ چې هلکه ملا صاحب زما سره د ښځې مینه محبت نشته دی، تعویض راله وکړه، دم راله وکړه او تعویض راله وکړه، د ښځې مې راسره مینه نشته دی، محبت یې نشته دی. یا اکثر دا ښځې ګرځي په دې پیرانو میرانو پسې. دا د وچې پیران دي، ګوره یاد وساتئ، ځان وساتئ دې قسو میسونه په پیرانو پسې. ښځې په کور کې پابند کوي، پابند د کور نه به ګوره نه وځي. او که خبر شومه چې په پیر صاحب پسې تللی وي، یا په تعویضګر پسې تللی وي، یا په ملا پسې تللی وي چې ما له تعویض وکړو، دا وکړو، هغه وکړه، په هغه وخت به مې د کوره شړلي، دا خبره ورته وکړه. هغې ته د خپل اهمیت معلوم شي چې تا له الله جل شانه دا کوم مقام درکړی دی، نو په کور کې یې درکړی دی، بهر یې نه دی درکړی چې ته په ملایانو پسې ګرځه. په قسم باندې پوهېږي. نو دا ټول دا دمونه او تعویضونه، دا د وچې تعویضونه، په دې کې هېڅ اثر نشته دی. اثر په دې کې دی چې د یو بل خیال ساتل شروع کړي. ټول نه بهترین تعویض دغه دی. د یو بل ادب او احترام شروع کړي ښځه خاوند، د ټولو نه بهترین دم او تعویض دغه دی. د دغې په ذریعه باندې به ستاسو د یو بل سره مینه محبت پیدا شي. او که یو بل ته نیتونه را خلاص کړي دي او په تعویضونو پسې ګرځي، په ملایانو پسې ګرځي چې هلکه ملا صاحب تعویض راله وکړه، دم راله وکړه، د ښځې را سره مینه محبت نشته، یا ښځه په سړي دغه پسې روانه ده په ملا پسې چې هلکه د خاوند را سره مینه محبت نشته دی. نو په دې باندې خو محبت نه سیوا کېږي. که چا په تعویضونو باندې مړه هغه یو کس و، وایي که په تعویضونو باندې کېدی نو هغه یوه ښځه یادوله، وایي هغه به زما په کور کې ناسته دی. خبره باندې پوهېږي. په تعویضونو باندې نه کېږي، په دمونو باندې نه کېږي. بھائی ما او تعالی الله جل شانه عقل را کړی دی، دماغ یې راله راکړی دي. د دغه عقل او د دغه دماغو استعمال چې کله وکړو، نو هله به زمونږ په خپل درمیان کې مینه محبت پیدا شي. او د ښځې او د خاوند دا رشته چې کومه ده، نو دا صرف او صرف د دې د باقاعده د ساتلو دپاره، د برقرار ساتلو دپاره صرف یو شرط دی، یو بس د یو بل سره مینه محبت کوي. د یو بل هر خواهش هغه چې جایز دی هغه پوره کول دی. بس چې جایز خواهش دی او د هغې مطالبه ستانه ښځه کوي هغه به پوره کوي. چې جایز خواهش دی او خاوند د ښځې نه دا مطالبه کوي هغه به ورته پوره کوي. ځکه د دې ښځې ګوره تاسو ته ما په اوله کې خبره وکړه، د سړي هم په ښځه باندې حقوق دي او د ښځې هم په سړو باندې حقوق دي. ګورئ پیغمبر علیه صلات وسلام پسې یو صحابي راغی، وایي د الله رسوله، وایي د دې ښځو په موږ باندې څه حقونه دي؟ پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وفرمایل د ښځې حق دا دی چې ته ځان لپاره څه اغوندې، ځان لپاره څه قسمه کپړې خوښې، ځان له به 50,000 روپۍ جوړه اخلي، د ښځې دپاره به هم په 50,000 روپۍ جوړه اخلي. یا ځان دپاره څه قسمه خوراک کې، د ښځې دپاره به هم هغه شانته خوراک کور ته راوړې. دا د دې په تا باندې حق دی. که دغسې نه کې ته ځان له ځې په هوټلو کې ګرځې د یارانو دوستانو سره او په کور کې د هغې ته دال سګ اچولي چې دا ځان له پخوی او خورې سره د بچو، نو دا د کوم طرفه انصاف شو؟ دا د کوم طرفه د ښځې حق شو چې ما ورته ادا کړو؟ نو پیغمبر علیه صلات وسلام صحابي ته وفرمایل چې د ښځې حق دا دی چې څه ته ځان له اغوندې هغه د ښځې ته هم ور واغوندې، څه ځان له خورې هغه په دې ښځه باندې هم وخورې. دا د ښځې په تاسو باندې حقوق دي. بل حق یې دا دی چې وهل ورسره نه کوې. ګورئ وهل او ټکول به ورسره نه کوې. بیا عمر رضی الله عنه راغی، وایي د الله رسوله، عمر رضی الله عنه خو بس جلالي سړی و که نه، ډېر زیات د غیرت نه ډک سړی و. هغه وایي د الله رسوله، وایي که چېرته د ښځو سره مونږ داسې کله نه کله وهل ټکول نه کوو، بیا خو به دا ښځې مستې شي، دا خو بیا بدماشانې شي، او دا به بیا بس په مونږ باندې به بیا راخېږي، بیا به زمونږ خبره نه مني، زمونږ د خبرې بس اهمیت پاتې نه شي که مونږ وهل پرېښودل. نو پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وایي عمره، وایي ما ته پته ده چې ته به دا خبره کوې، چې ما ووایي چې ښځې مه وهئ، نو وایي ما ته دا پته وه چې ته به دا مطالبه وس کوې چې څنګه ښځې مه وهئ، هغه خو بیا مستې شي، بدماشانې به شي، په مونږ باندې به حکمونه چلی. نو پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وفرمایل چې کله ناکله یې وهئ خیر دی، داسې نه دی چې په ځان باندې راوخېجوه، ځکه سړی په ښځه باندې الله جل شانه حاکم کړی دی. دین اسلام دا حکم کړلی چې سړی به حاکمي، ښځه به محکومه وي، ښځه به د سړي ماتحت ژوند تېروي. نو که چېرته داسې قسمه کارونه د هغې نه کېږي، غلط کارونه کوي، ستا حقوق نه ادا کوي، ستا د حقوقو خیال نه ساتي، نو بیا داسې خیر دی لږ لږ وال وله ورکوه چې هغه. او بل پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي د خپل اهل و عیال لپاره په کور کې کوړه چې کومه ده چوکه، هغه اویزان د ساته، ځکه چې دو د خپلو حدودو نه تجاوز نه کوي، د خپلو حدودو نه بار ته نه وځي. نو د دغې دپاره کله ناکله خیر دی که څه ټک ټوک پکې راځي، هغه څه مسله نشته دی. خو بهرحال دا مزاج ځان له نه دي جوړول پکار چې کور ته راننوځې نو هم غرب، او چې وځې چې هم غرب، یو غرب غروب دې ساز کړلی هم د ښځې سره او هم د بچو سره. نو دا انتهایي د نقصان خبره ده. په دغې کې که بیا ما ورته د ښځې نه د محبت او د مینې مطالبه کوو، د هغې نه د خپلو ضرورياتو مطالبه کوو، او د هغې نه د خپلو حقوقو مطالبه کوو، نو هغه به وایي چې ته د څه شي خاوند دی،
ته خو یو جلاد وې، ته خو بس پې کور ته به راتلې هم غرب، چې کور ته به وتې نو هم غرب، خبره به دې کوله نو هم غرب. په خوله باندې دې خبرې نه دي کړې، په لاسونو دې زما سره خبرې کړلي، هر ټایم دې زه وهلی یم، هر ټایم دې ټکولی یم، نو د کومو حقوقو مطالبه اوس په زمانه کې؟ نو بیا به ښځه ستا حقونو ته هم تیاره نه وي. نو ما تاسو ته وویل چې د محبت دپاره دغه یو شرط دی چې د یو بل سره جوړ توړ وکړو، بس یو بل ته اوږه ښکته کړي، ښځه خاوند دواړه یو بل ته اوږه ښکته کړي، هله به د دې دواړو په درمیان کې مینه محبت قایم شي، هله به د دې دواړو زندګي په مینه محبت باندې تېرېږي، هله به د دې دواړو حقوق د یو بل نه پوره کېږي. او یاد وساتئ خاوند له بیا الله جل شانه د ښځې په مناسبت باندې لږه ډېره درجه ورکړله، لږه ډېره مرتبه ورکړله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې که چېرته یو خاوند خپلې ښځې ته اواز وکړي، اواز او د خپل حاجت او د ضرورت دپاره یې راوغواړي چې ته راشه، او دا ښځه له دې خاوند خوا له رانغلله، نو فرشتې تر د سبا پورې په دې ښځه باندې لعنت وایي، د فرشتو لعنت، د انسانانو هم نه، د جناتو هم نه، د عامو مخلوقاتو هم نه، د نوراني مخلوق لعنت تر سبا پورې په دې ښځه باندې راورېږي، او دغه لعنت د الله جل شانه طرف نه راورېږي. نو د خاوند په هره خبره کې د هغې چې کومه جایز خواهش دی، د هغې کومه جایزه مطالبه ده، په هغې کې تابعداري انتهایي ضروري ده. دا ټولې خبرې دا تاسو خپلو ښځو ته کولی شئ. که تاسو وایئ چې یاره د کور ماحول ښه شي، د کور سیستم برابر شي، د کور نه جګړې او فسادونه ختم شي، د کور نه اختلافات ختم شي، نو په کور کې داسې دیني حلقې لګول شروع کړئ، په هغې کې د کور ماحول بیانوئ، د کور د ماحول د سمول لپاره چې کوم اصول پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیان کړي هغه اصول بیانوئ، تعلیم کوئ. ګوره د تبلیغیان وایي لکه ځان له کتابونه واخلئ فضایل اعمال او په کور کې د هغې تعلیم شروع کړئ، نو دا ډېره زیات د فایدې خبره ده، ځکه دوی دا خبره کوي. په دغه فضایل اعمال کې ډېر شي احادیث، ډېر شي فضایل د هرې خبرې متعلق دي. نو که ما او تا کتاب ځان ته په کور کې کېښو، دیني یو کتاب دی، او د قرآن مجید نه بل بهترین کتاب شته دی نه، نو که د قرآن مجید په ترجمه او په ناظره باندې څوک پوهېږي، د هغې په تفسیر او په تشریح باندې څوک پوهېږي، پکار ده چې په کور کې یو 15 منټه د دغې حلقه لګي چې دا خبرې ټولې ما او تا زده کړو، بیا به د کورونو نه جنګ جګړې فسادونه فتنې متې هغه هر څه به ختم شي، نفرتونه به ختم شي. د یو بل سره چې هغه کوم نفرتونه یې که نه چې خاوند ښځې ته په تندي باندې 11 بجاو کړي، او ښځې خاوند ته 11 بجاو کړي، پلار زوی ته بجاو کړي دي، زوی پلار ته بجاو کړي دي، لور مور ته، مور لور ته، دا ټول نفرتونه به مکمل ختم شي. خو چې کله ما او تا دین اسلام په مضبوطه باندې راونیو، بیا موږ د هر چا حقونه هم ادا کولی شو، درور به د رور حق هم ادا کولی شي، خور به د خور حق ادا کولی شي، پلار به د زوی حق ادا کولی شي، زوی به د پلار ادا کولی شي، خاوند به د ښځې حق ادا کولی شي، او ښځه به د خاوند حق ادا کولی شي. خو که له دغې نه لرې تښتو چې هلکه زه نن سبا ماډرن دور دی او د فلمونو د ډرامو نه به چل یادومه او هغه شان ته په کور کې زندګي تېروم، نه ځي نه، په دغې کې بیا خوشحالي نشته دی، په دغې کې مینه محبت نشته دی چې یاره په کور کې به د دغه فلمونو د ډرامو په ذریعه باندې ته مینه محبت راوړي، چې هلته په ډرامه کې څه کار یادوي چې هغه راوړي دلته په کور کې هغه شان ته چل کېږي، څه خبره دی هلته په فلم کې یاده کړې ده هغه کور ته راوړي هغه شان ته خبره دلته کې. نو په دغې باندې مینه محبت په کور کې نه سیوا کېږي. د مینې محبت دپاره الله جل شانه معیار رالېږلی دی قرآن مجید، په دغې باندې به زما او ستا د کور ماحول برابرېږي، او په دغې باندې به زما او ستا په کور کې مینه محبت پیدا کېږي. د دغې کوشش به کوو که نه به کوو انشاءالله. الله دې عمل توفیق